In the heart of the vast jungle, where towering trees touched the sky and rivers ran with sparkling clarity, there lived a mighty lion named Asad. His golden mane shone like fire in the sunlight, and his roar echoed across the dense forest. As the undisputed king of the jungle, tiny cat named Mittu. Unlike Asad, Mittu was small and nimble, with sleek black fur. एक गांव के करीब घना जंगल था जहां एक नन्हा लड़का आमिर रहता था। वो बहुत तजस्सुस भरा और निडर था, हमेशा जंगल के किनारे घूमता रहता। एक दिन उसे जंगल से एक गहरी तकलीफ भरी धाड़ सुनाई दी। आमिर आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बड़ा शेर एक दरख्त के नीचे पड़ा कराह रहा था। उसका पंजा एक भारी शाख के नीचे दबा हुआ था। शेर की सुनहरी आंखें आमिर से मिली, मगर उनमें वहशत के बजाय दर्द था। आमिर ने हिम्मत जमा की और नरमी से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरना मत। उसने पूरी अस्सलाम वालेकुम खरागलास रहमाला ऑफिशियल ता मलगरो पर नई वीडियो के د AI ऑटोमेशन چې کوم کورس ما درته پیل کړی دا غي ویډیو دا او په دې ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته خیو چې څنګه کولای شو موږ په AI باندې یو لانګ ویډیو جوړ کړو. شارټ ویډیو خو ما تاسو ته په 13 ویډیوګانو کې خودلې دي، ان شاء الله تاسو به پوه شئ استي باغې باندې طریقې به مزده کړی وي. په نوې ویډیو کې موږ لانګ ویډیو جوړو په AI باندې چې هغه موږ مثال YouTube ته اپلوډ کولای شو، ټیک ټاک ته اپلوډ کولای شو 1 منټ پلس ته یعنی په ټیک ټاک کې 1 منټ پلس ویډیو به ارننګ به راځي او په یوټیوب کې به زمونږ لانګ ویډیو ځکه په یوټیوب کې چې دا شارټ ویډیو باندې کمه ګټه راځي چې چېرته چینل مونیټایز شي، ډېر کم ارننګ ته راځي، ډېرې کمې پیسې ته راځي. خو که چېرته یوټیوب مونږ شارټ ویډیو په ځای لانګ ویډیو اپلوډ کړو هغې باندې ویوز راشي د هغې ګټه بیا زیاته ده ملګرو، هغې باندې ارننګ ډېر زیات راځي. او که بیا چېرته مونږ په لانګ ویډیو کې ما تاسو ته ویلې پښتو ژبه کې نه وي، په انګلیسي کې یا په اردو کې مونږ ویډیوز جوړې کړو په AI باندې هغه ټولې د انټرنیشنل ویوز واخلي. نو ما تاسو ته مخکې یادونه کړې بار بار چې د هغې ګټه بیا ډېره زیاته وي ملګرو. چیرته زمونږ دغه د پښتو ویډیو ویوز د دې ګټه ډیره کم وي او که چیرته موږ په انګلیش کې ویډیوز جوړې کوو، اردو کې جوړې کوو، هغه انټرنیشنل ویوز واخلي د هغې پیسې ډیرې زیاتې راځي. بیا نو موږ په نن دغه ویډیو کې امدا تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په انګلیش یا په اردو کې AI لانګ ویډیو جوړه کړو په AI باندې اوټومیشن. صحیح ده، مکمل سټپ بای سټپ درته طریقه ښیم. کوشش وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ، تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ. که چیرته نوي یې زموږ یوټیوب چینل کې تر اوسه مو سبسکرایب کړی نه وي ضرور در سره سبسکرایب کړئ ځکه ډیر کوشش کوم تاسو لپاره. ویډیو هم لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو هغوی هم راشي زموږ کورس تعقیب کړي، یو څه زده کړي، آینده کې پرمختګ وکړي او دغسې خپل چینلونه ګرو کړي، آینده کې ګټه وکړي، پیسې وګټي. نو نه غواړم ویډیو مې ډېره اوږده شي، ورځو موبایل سکرین کې درته طریقه ښیم ملګرو. کوم ویب سایټ کوم چې درته زه ښیم دا په ډیسکټاپ سکرین کې چېرته تاسو وکړئ ډېر به درته اسانه، یعنې لیپټاپ در سره وي، کمپیوټر په هغې کې به ډېر اسانه تاسو جوړ کړئ. خو زیات ملګري چې دا موبایل کاروئ په دې خاطر زه هم غواړم چې تاسو ته طریقه په موبایل کې وښیم، ځکه که زه چېرته په لیپټاپ کې تاسو ته طریقه وښیم ما سره شته ده، خو بیا هغه موبایل کې لږ یو څه ستونزمن وي، زیاتو کسانو ته مشکل وي چې دا خو موږ نشو کولی. نو په موبایل کې طریقه یې سخته ده، خو زه هم په موبایل کې تاسو ته ښیم ترڅو تاسو زیاتو ملګرو سره موبایل ده، په دې خاطر تاسو په طریقه باندې پوه شئ. په موبایل کې به تاسو ته دې پروسس وښیم، په کمپیوټر کې نه. صحیح ده، راځئ ورځو او موبایل سکرین کې مکمل طریقه ګورو چې د AI اوټومیشن کې موږ لانګ ویډیوز لانګ سټوریز موږ څنګه جوړولی شو په AI باندې. ټول مخکې ملګرو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی، دلته وګورئ د دې ویب سایټ د دې ویډیو په نوم باندې اوکې وکړئ. ډسکرپشن کې ما ټلیګرام چینل ته ځئ، هلته به لینک خلاص کړئ، دلته به لوګ ان وذ ګوګل باندې اوکې وکړئ، یعنې د یو جیمیل اکاونټ نه به تاسو دلته ورته ساین ان شئ، یو اکاونټ نه. صحیح ده، هلته چې موږ دا کار دلته به حتما یو جیمیل اکاونټ نه موږ لوګ ان کیږو. کله چې لینک باندې اوکې وکړئ جیمیل اکاونټ نه لوګ ان شوئ، دلته ګورئ جنرل کریشن باندې به اوکې وکړئ. کله چې جنرل کریشن باندې اوکې وکړئ دې نه به موږ اوس به لاړ شو چیټ جی پي ټي ته، یعنې اوس موږ د چیټ جی پي ټي سره کار ده. دلته چیټ جی پي ټي کې زور ته لیکم چې رایټ ا شارټ سټوري مثال اسمال بوای اینڈ لاین. صحیح ده، تاسو پښتو کې ورته لیکلی شئ، په انګلیسي اردو باندې نه پوهېږئ، پښتو کې ورته ولیکئ چې ما ته په انګلیسي کې دغسې یو کیسه ولیکه چې یو ماشوم او زمری یا هم هر څه چې ورته لیکئ کوم رقم کیسه غواړئ او په انګلیسي کې راته ولیکه، داسې به ورته ووایي. کله چې ورته ولیکل د دې ځای نه به دا سټوري موږ کاپي کړو. ما ورته په انګلیش کې ولیکل، تاسو په انګلیش نه پوهېږئ پښتو کې ورته لیکلی شئ چې په انګلیسي کې راته ولیکه. صحیح ده، سټوري به کاپي کړئ، دلته به ورته پیسټ کړئ. کله چې دلته سټوري پیسټ کړه لاندې ګورئ ملګرو आउटपुट लैंग्वेज وګورئ، دلته به تاسو مثال انګلیش ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، او دلته ګورئ په دې کې به تاسو همدغه نیچرل انتخاب کړئ او دلته تاسو کتلی شئ ملګرو په دې سایز کې ریشو وګورئ، ټیک ټاک سایز د یوټیوب سایز، زه یوټیوب دپاره جوړوم یوټیوب سایز مې انتخاب کړو لانګ ویډیو، دلته به تاسو همدغه اولنی ورته انتخاب کړئ. کله چې دا هر څه انتخاب کړو په همدې ډول سره نو پاس سر کې وګورئ دلته جنریټ، په دې جنریټ باندې به اوکې وکړئ. دا ویډیو ما
فاست کړی د ملګرو دلته ډیر وخت نیسي لوډینګ کوي صحیح ده. دلته وګورئ ملګرو موږ ته د دې خپل سینونه جوړ شول، یو سین، دوهم سین، دریم، څلورم، پنځم، شپږ سینونو کې موږ ته د څنګه سټوري بیله بیله کړه او راته جوړه یې کړه. دلته کتلی شئ ملګرو شپږ سینونه یې موږ ته راکړل. اولنی سین چې دا په هغې به موږ مثال اوکې کوو او دا به موږ انیمیټ کوو. اولنی سین باندې ګورئ په دې اول سین باندې به اوکې وکړئ، لاندې ګورئ انیمیټ، د انیمیټ باندې به اوکې وکړئ صحیح ده. دا هر یو به دلته به بیا اوکې باندې دلته به بیا اوکې کړو. اته کریډټ د موږ نه په یو انیمیټ باندې کټ کول کېږي. هر اکاونټ کې تاسو ته خپل کریډټ درکول کېږي. ګورئ لوډینګ شروع شو، دلته به انتظار کوئ، ډېر وخت نیسي. او انیمیټ دا انځور زموږ انیمیټ شو، یعنی ویډیو یې ته جوړه کړه صحیح ده. هغې نه لاندې به دوهم سین ته لاړ شئ، دوهم سین باندې به اوکې وکړئ او بیا به پاس سر کې ګورئ انیمیټ باندې اوکې وکړئ. نو په همدې ترتیب سره به تاسو چې څومره سینونه تاسو ته درکړي دا ټول به یو یو انیمیټ کوي صحیح ده. ګورئ ملګرو ما ویډیو فاست کړله، ما ټول انیمیټ کړل په همدې طریقې سره. که تاسو دلته یعنی 10 یا هم 15 سینونه درکړم تاسو لانګ سټوري هم لیکلی شئ. اوس خو زه تقریبا یو دقیقه ویډیو دی نه جوړوم، تاسو 15 یا 6 منټه ویډیو هم په همدې طریقې سره جوړولی شئ. تاسو هلته په چیټ جی پی ټي کې ورته لیکئ چې ما ته 1500 ورډز یا هم 1000 ورډز سټوري ولیکئ، یعنی لانګ سټوري. بیا تاسو دلته ډیر وخت باندې سي ډیر به جوړیږي. اوس په یو یو سین تاسو ډاونلوډ کوئ صحیح ده. په اول سین باندې مې اوکې وکړه، ډاونلوډ باندې مې اوکې وکړه. اولنی سین ما سره ډاونلوډ شروع شول، دا ګورئ ډاونلوډ شول صحیح ده. لاندې دوهم سین ته به کوز شو، هغې باندې به اوکې وکړو، ډاونلوډ باندې به اوکې وکړو. دوهم سین هم موږ سره ډاونلوډ شروع شول. په همدې ترتیب سره به اول، دوهم، دریم چې هر څومره سینونه تاسو ته درکړي یو یو به تاسو ډاونلوډ کوئ ځان سره صحیح ده. شپږ وړه سینونه ما ډاونلوډ کړل، تاسو کتلی شئ صحیح ده. کله چې تاسو سره ټول دغه سینونه ډاونلوډ کړو دا به ستاسو موبایل ګیلري کې تاسو سره سیف شي. ګورئ شپږ واړه ما ډاونلوډ کړل. دې ویب سایټ کې موږ سینونه راواخیستل، ډاونلوډ شو، په ګیلري کې تاسو کتلی شئ موږ سره د دې سینونه یو یو په ترتیب سره دلته موږ سره په ګیلري کې اضافه شو. دلته تاسو ګورئ اولنی دا ده، دوهم په دې پسې بل ده، نو شپږ واړه موږ سره په ګیلري کې سیف شول صحیح ده. اوس دې نه وروسته موږ څه کوو، ځو کیپ کټ ته. نو سمپل راځم موبایل کې دلته کیپ کټ سرچ کوم، کیپ کټ خلاصوم. کیپ کټ مې چې خلاص کړو دلته نیو پروجیکټ باندې اوکې کوم. نیو پروجیکټ باندې چې وکړه کیپ کټ په اړه ما مکمل ویډیو جوړه کړې وه، هغه کتلی شئ. که نه پوهېږئ چې څنګه پکې ایډیټینګ کېږي د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ، ویډیو په ډسکرپشن کې. دلته به اولنی ورته انتخاب کړئ، بیا دوهم، بیا دریم، بیا څلورم. په کوم ترتیب سره چې تاسو اول، دوهم، دریم ډاونلوډ کړي همغه ترتیب سره تاسو انتخاب کړئ. ایچ ډي باندې به اوکې وکړئ، ایډ باندې به اوکې وکړئ. په کیپ کټ کې به د دې ایډیټینګ کوئ. دلته به راشئ اول به سایز ورته انتخاب کړئ، یوټیوب سایز ما انتخاب کړو صحیح ده ریشو کې. نو کیپ کټ په ایډیټینګ باندې به انشاءالله تاسو پوهېږئ ما په مکمل ویډیو جوړه کړې وه. دا ویډیو زه فاسټ کوم چې ډېره اوږده نه شي، ځکه زیات ملګري هر وخت همدا غوښتنه کوي چې ستا ویډیو ډېره اوږده وي، نو ځکه زه په مکمل ډیټیل سره ویډیو جوړوم. دلته راځم چیټ جی پی ټي ته اوس او زه ورته لیکم چې مثال نو رایټ د سټوري ان اردو. زه غواړم په اردو کې دا سټوري ویډیو جوړه کړم. دا خو اوس په انګلیسي کې موږ مثال په انګلیسي کې پرومپټ ولیکلو، هغې باندې موږ سینونه جوړ کړل. خو اوس دغه سټوري به تاسو اردو ژبه کې دلته چیټ جی پی ټي ته واړوئ، په اردو ژبه کې به درته ولیکي. زه غواړم دا ویډیو زه په اردو کې جوړه کړم. په انګلیش کې تاسو هم دې ډول سره جوړولی شئ، خو ما یو په انګلیش کې جوړه کړې ده. اوس دوهم سټوري زه په اردو کې جوړوم صحیح ده. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سر کې وکتل، اول د انګلیش وه بیا د اردو وه، ما دواړه ما جوړې کړي. خو دا زه په اردو کې جوړوم، تاسو په همدې ترتیب سره په انګلیش کې هم جوړولی شئ. نو چیټ جی پی ټي نه به دغه اردو لیکنه زه دومره کاپي کړم او پلی اټ ویب سایټ ته به لاړ شم. پلی اټ په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو په پلی اټ کې په خپل اواز کې څنګه ټیکس کنورټ کولی شئ، که اردو وښئ، که پښتو وښئ، که انګلیش وښئ صحیح ده. نو پلی اټ په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه، که نه پوهېږئ د دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ، ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتلی شئ چې په خپل اواز کې تاسو لیکنه څنګه اړولی شئ صحیح ده. هغه ویډیو وګورئ، ځان پرې پوه کړئ، بیا راشئ پلی اټ کې به تاسو هماغه ترتیب سره خپل اواز کې لیکنه جوړه کړئ، ځکه چې هیڅ مشکل تاسو ته بیا جوړ نه شي. ویډیو کې مونټایزیشن په وخت کې کاپي رایټ هیڅ به هم درته نه راځي. نو یوه حصه مې کاپي کړله، ځکه ټوټل لیکنه زه راواخلم ټول هلته نه اخلي زیاته. نو په دوه حصو کې ما لیکنه ورته پیسټ کړه. پاس انګلیش ګورئ، انګلیش به زه چینج کړم اردو ته، ځکه دا زه په اردو کې دا وایس غواړم صحیح ده. دلته ګورئ اولنی حصه او دوهمه حصه وایس ما دواړه جوړ کړل، دا دوهم هم زه اردو ته اړوم صحیح شو. نو دا به زما په اواز کې ما خپل اواز دلته کلون کړی ده په دې ځای کې. ښه تاسو ته ما طریقه ښودلې وه په ویډیو کې چې خپل اواز څنګه جوړولی شئ. دلته وګورئ اوله حصه، دلته به زما اواز کې د سټوري وایي. उस दिन के बाद गांव वाले अक्सर एक शेर को आमिर के आसपास देखते। په دې ترتیب سره لاندې خوا کې سره ګورئ ډاونلوډ بټن ده. اولنی وایس به موږ ځان سره ډاونلوډ کړو، دا وګورئ ما سره ډاونلوډ شولو. کله چې دا ډاونلوډ کړو لاندې دوهمه حصه وایس موږ سره هغه به په همدې ترتیب سره زه ډاونلوډ کړم. دواړه وایسونه په اردو ژبه کې زما په اواز کې جوړ شو صحیح ده. تاسو ګورئ دواړه ما ځان سره ډاونلوډ کړل د پلی اټ نه. پلی اټ په اړه ما تاسو ته مکمل ویډیو جوړه کړو. اوس به راشو دلته اټ ساوند باندې به اوکې وکړو. په کیپ کټ کې اټ ساوند کې به دلته خپل ډیوایس نه همدغه ساوند راواخلو. دا وګورئ اولنی
او د سره خوا کې دوهم دا دواړه ما چې کوم ډاونلوډ کړل خپل اواز کې مې جوړ کړل په اردو کې دا سټوري دا بل دوهم بم زه همدې کې ډیوایس نه راواخلم دا وګورئ دوهم نو بم دې ترتیب سره کله چې دواړه راواخیستل ملګرو دې وایس کې به تاسو کم چې سپیس لري هغه ځای نه به ټول کټ کوي دی نه دلته وګورئ ښه اول د کټ کېدو نه مخکې به د وایس باندې زه اواز لږ تقریبا 200% د بل باندې مې 200% وروسته به د وایس کې چې کوم آډیو ما راواخیستله دې کې چې کوم سپیس دی دا وګورئ دا به تاسو ته کټ کوي دغه ځای کې لکه مثال لږ وقفه راغلي د اواز کې دا ټول خالي سپیسونه چې دي دلته معلومیږي دغه ځایونه به د وایس نه کټ کوي او جوخت به یې کوي ټول صحیح ده چې څومره سپیس ده پکې ټول سپیسونه به ترې لرې کوي د اواز نه چې کوم خالي ځایونه پکې لږ وقفه یې پکې اخیستي صحیح ده په دې ترتیب سره ما خپل وایس ټول دغسې ایډیټ کړو زر زر دلته تاسو وګورئ سپیسونه مې ټول ترې لرې کړل کله چې دا لرې کړو اوس د مونږ وایس وګورئ تقریبا 1 منټ ده 1 دقیقه ده او زمونږ ویډیو چې دا کم راځي نو د هر یو کلیپ ته 15 سپیډ به ورته سلو کوي یعنی 15 یعنی -15 x کې ما د دې سپیډ کړو تر څو د دې ویډیو لینث هم زیات شي څومره چې زمونږ وایس ته هغې اندازه ګورئ دا ما کلیپونه سپیډ ورته کم کړلو وخت مې ورته زیات کړو په هر یو کې منځ کې مې ورته ټرانسکشن هم اضافه کړلو تاسو کتلی شئ خپل ټرانسکشن هم کې ورکولی شئ د ټولو په منځونو کې مې ټرانسکشن هم اضافه کړلې او سایز مې ورته زیات کړو چې څومره زمونږ وایس ته اواز د همغې اندازه ویډیو مونږه ترتیب سره برابره کړه دا تاسو ګورئ ځکه سټوري بیا همغه شی راځي او پاس په خپل د چینل نوم یا لوګو مو لیکئ یوزر نیم ما پې ولیکلو خپل په دغه نوم باندې زما یوټیوب هم ده ټیک ټاک एक गांव के करीब घना जंगल था जहाँ एक नन्हा लड़का आमिर रहता था। वो बहुत तजस्सुस भरा और निडर था, हमेशा जंगल के किनारे घूमता रहता। एक दिन उसे जंगल से एक गहरी तकलीफ भरी धाड़ सुनाई दी। आमिर आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बड़ा शेर एक दरख्त के नीचे पड़ा कराह रहा था। उसका पंजा एक भारी शाख के नीचे दबा हुआ था। शेर की सुनहरी आंखें आमिर से मिली, मगर उनमें वहशत के बजाय दर्द था। आमिर ने हिम्मत जमा की और नरमी से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरना मत। उसने पूरी ताकत लगाकर वो शाख हटाई और शेर का पंजा आजाद हो गया। शेर ने एक गहरी गर्राहट भरी, मगर हमला नहीं किया, बल्कि उसने आमिर का हाथ अपनी जबान से छुआ और लंगड़ाता हुआ जंगल में चला गया। चंद दिन बाद जब आमिर जंगल के करीब खेल रहा था तो उसे झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई। वो घबरा गया, मगर जब शेर नजर आया तो उसके मुंह में एक ताजा फल था। उसने वो फल आमिर के कदमों में रख दिया, शुक्रिया अदा करने के लिए। उस दिन के बाद गांव वाले अक्सर एक शेर को आमिर के आसपास देखते, जैसे वो उस बहादुर लड़के की हिफाजत कर रहा हो जिसने एक दिन उस पर मेहरबानी की थी। نو تاسو وکتل په دغه ترتیب سره زما ویډیو مکمل جوړه سوله دلته تاسو وګورئ وایس هر څه ما ورته سیټ کړی صحیح ده نو دلته به دې نه وروسته ملګرو تاسو لاړ شئ دې کې یو بیک ګراوند میوزیک موږ لګوو د بیک ګراوند میوزیک لپاره په ګوګل کې زه سرچ کوم یوټیوب لایبرري آډیو صحیح ده یوټیوب لایبرري آډیو به سرچ کوئ یا یوټیوب لایبرري فری میوزیک به سرچ کوئ یوټیوب څخه خپل آډیو ډاونلوډ کړئ چې په یوټیوب کې تاسو ته هیڅ کاپی رایټ نه راځي دلته ګورئ یوټیوب آډیو لایبرري ته به لاړ شئ او په دې کې چې هر یو میوزیک ستاسو خوښ شو دا د یوټیوب د لایبرري میوزیک چې څومره هم دي ټول فری دي په یوټیوب کې هیڅ کله تاسو ته به کاپی رایټ نه راځي په دې میوزیک باندې دلته به یو پلی کوئ ګورئ دلته ګورئ په دې اپشن فلټر کې به تاسو خپل د خوښې یو میوزیک وګورئ چې هر یو خوښ شو نو هر یو سره په خوا کې دلته ډاونلوډ اپشن شته ده دا میوزیک په دې ښه ده چې هیڅ کاپی رایټ تاسو ته نه راځي د یوټیوب لایبرري ده بالکل فری میوزیک ته ګورئ دلته خوا کې سره ډاونلوډ اپشن ده دې ځینې ما یو میوزیک ډاونلوډ کړو دې ویډیو سره په بیک ګراوند کې لګوم صحیح ده تر څو په دې بیک ګراوند کې سلو आवाज کې یو میوزیک هم وي ویډیو د سټوري ورسره نور هم ښه راځي صحیح ده نو د یوټیوب لایبرري نه ما داسې سلو موشن کې یو آډیو ډاونلوډ کړل اوس راځم ایډ ساوند ته ایډ ساوند کې دلته په خپل ډیوایس نه همدغه ساوند راخلم دلته نوم ورته سرچ کوم په کوم نوم باندې و چې ما ډاونلوډ کړه دا وګورئ همغه نوم باندې ما سرچ کړو دغه آډیو راواخیستله نو دغه میوزیک ده دا زه په دې ځای کې ورته لګوم او دې باندې اواز کموم تر څو زما د سټوري اواز زیات شي او د میوزیک چې د بیک ګراوند د دې کم شي تقریبا 25% یا 10% یا هم دې نه هم کم 20% کې پرېږدئ صحیح ده نو په دغه اندازه کې به ستاسو بیک ګراوند کې چې کوم میوزیک دی هغې اواز به کمی او سټوري چې کوم منګه وایو هغه سټوري زموږ په اواز کې چې موږ جوړه کړې هغې اواز به زیات دي نو په اینډ کې دا بیک ګراوند میوزیک زیات ده دا به زه کټ کړم تقریبا کتلی شي دا به موږ سیو کړو په ایچ ډي کوالټي کې ټول مې ورته ایچ ډي کړل دا به ایکسپورټ کړم دا کیپ کټ پرو د ما سره فری زه کاروم په انډرایډ کې تاسو ته مې طریقه ښودلې وه په اوله ویډیو کې چې کیپ کټ پرو موږ ټلیګرام چینل تاسو فری ترلاسه کولی شئ انډرایډ دپاره صحیح ده نو دا د موږ سره ایکسپورټ شوله ویډیو دغه ویډیو موږ سره ایکسپورټ شو نور فایلونه به زه ډیلیټ کړم تاسو کتلی شئ دا ویډیو موږ سره په ګیلري کې سیف شوه نو تاسو وګورئ ملګرو دغه ترتیب سره کله چې ویډیو زموږ جوړه شوه دې نه وروسته دغه ویډیو موږ راخلو خپل یوټیوب ته هم اپلوډ کوو ټیک ټاک ته touch the sky and دا وګورئ دا دوهمه ویډیو وه چې ما جوړه کړې وه په انګلیش کې یعنی په انګلیسي ژبه کې او یو ما په اردو کې جوړه کړه
دا وګورئ دواړه ما تاسو ته وښودلې صحیح ده نو دا دواړه اوس ملګرو دې څه به تاسو تمبنیل څنګه جوړوئ د ویډیو ته راشئ همدغه ځینې به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ دغه انځور نه دغه کوم ویډیو چې موږ جوړ کړو بس صرف دومره پې ولیکئ مثال لاین اینډ کیټ سټوري ګورئ فرینډشپ اینډ سیورل ما پې لیکلي دي یو تمبنیل مې لګولی دی پې تر څو یو کلیکیبل راشي صحیح ده خلک یې زیات کلیک کړي دغسې یو تمبنیل به ورته جوړ کړئ په یوټیوب ته به یې اپلوډ کړئ ټیک ټاک ته به یې اپلوډ کړئ بس تاسو ویډیو خپل کانټینټ خپله ویډیو هیڅ مشکل برته پې نه راځي ستاسو چینل مونیټایزیشن هیڅ وخت کې ستاسو خپل آواز سره جوړه شوه نو په دې هیله ویډیو م خوښه شوي مکمل پروسس مې درته وښودل انشاءالله راتلونکي ویډیو کې تاسو ته یو بل ویب سایټ ښیم چې هغه لږ په ډیسکټاپ سکرین کې کېږي خو دې نه ښې ویډیوز جوړوي صحیح ده دا په موبایل کې کېږي هغه په موبایل کې ډېر په سختۍ سره کېږي په هغې به هم تاسو ته یو بله ویډیو جوړه کړم ضرور ملګرو سره شیر کړئ ویډیو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت